ما نوم خو ګلمیر ده، تخلص مې کټوازی ده او تقریبا د تذکرې لرو په 1426 کال کې د بکخیلو په کلي کې پیدا شوی یم. ابتدایي درسونه مې په سلیمان ابا په لیسه کې سرته رسولي دي او اووم صنف تر نهمه صنف د کابل د ابن سینا مکتب کې داخل شوی یم، هلته مې ویلي دي او له نهمه صنف تر لسمه تر دولسمه د کابل اساسي دارالمعلمین ورید اوس سید جمال الدین یې بولي، ورید د کابل اساسي دارالمعلمین په نامه باندې مشهور و. نو دغه تر 12مه صنف پورې مې دغه اساسي دارالمعلمین کې وویل او له هغه وروسته د معلم په صفت باندې کټواز ته راغله. اول ځل په 1440 کې د سلیمان به د خیرکوټ سلیمان به په لیسه کې ورې متوسطه وه، اول ځل مې ورې وظیفه یې شغال که د معلم په صفت باندې. دا خو داسې وړ چې تقریبا د ما خط حتی په 3یم صنف کې هم لا ښه و چې زه په 3یم صنف کې وم، ما یاسین شریف ولیکل په دومره دا یوه چې په کاغذ کې مې ولیکل. بیا مې هرې لیک ته مختلف رنګونه ورکړم. بیا د ما خط ښه و، بیا چې کله زه مهاجر شوم او ولاړو زمی به موږ تلو په پنجاب ته، ورې به م ګرم تېراول او لږ غریبي به مو ورې کوله. نو یوې کتابخانې ته زه ورغلم په بکر کې، یو کتاب مې ځنه رااخیستول، بیا یې پیسې مې ورکولې، له جیبه مې پیسې راویستلې، یو ختم د ما ختم ورسره و، پلاس مې لیکلی و. کتابخانې وویل چې ته دا خط راکړه، خط څه مې ښکاره کړو، ته ویل تا خو ډېر ښه خط ده، خو دا په هره طریقه پکې استعمال شوی ده. فرضاً دې خطاطي ډېر قسمونه دي چې یو یې سلس ده، بل یې نسخه ده، بل یې زجاجه ده، بل یې رقه ده، تاج خطونه، تقریبا 14 قسمه خطونه دي. خو دا تا خطونه داسې په یو ردیف نه دي برابر، سلس هم چې ګډ شوی ده، نستعلیق هم ګډ شوی ده، نسخه هم چې ګډه شوې ده. دا د کتابونو د خطونو نومونه دي. خو تا ته به زه یو کتاب درکړم، تا خط به ډېر ښه شي. هغه اوس مال ښه ده، ته یې راکړه. هغه یو خط یو کتاب ده، 2 خطاطانو لیکلی ده، یو محمد هاشم دی، هاشم محمد د بغداد خطاط ده، یو سید ابراهیم د مصر خطاط. دغه توپه یې خطاطه یعنې بولي، دغه 2 کسانو لیکلی ده. بیا یې هغه کتاب راکړو، هغه کتاب مې واخلو، هغه چې مې کار کړو، دا خطونه مې زده شو، خط چې مې صحیح شو سنې، بیا چې واڼه ته بېرته راغلو، هلته مې بیا د لوحه نویسي شروع کړه، لوحه نویسي سره مې خطاطي م شروع کړه، ډېر شاګردان مې تربیه کړو په خطاطي کې. او په د ضمن کې مې بیا کتابونه هم مې شروع پرې وکوله. د مرید د مدرسه نور المدارس یې بلله، ضیاء المدارس په واڼه کې د طالبانو مدرسه و. بیا ورې علماو د افغانستان او د شلګر علما ډېر وو. بیا یو عالم و مولوي عبدالقیوم بالوی غور اتل چې تو ما ته کتاب ولیک. نو هغه کتاب مال زه خو نه سم لیکلی، کتاب خو ما نه ده لیکلی. بیا یې هغه راته ویل ته راسه د ما کره، زه به کاغذ هم در وښیم، نوک به هم در وښیم، رنګ به هم در وښیم چې څرنګه کار کېږي. هغه څه زه ورغلم، ما ته یې ویل دا یو مخ ته ولیکه، بیا سبا راښکاره کړه. هغه یو مخ مې ولیکل، سبا مې ورښکاره کړه، یا بل سید ده یا ته ما ته دا کتاب ولیکه. نو هغه په هغه وخت کې هغه ده راته ویلی مخ به 10 روپۍ کلدارې مال سید، هغه تقریبا 200 مخه و. هغه مې ورته ولیکل، هغه ده چاپ کړو، له هغه چاپه بېرته هغه کتاب د نوریې په نامه نومېدول. بیا بل وارې بیا یو کتاب راکړو چې دا راته ولیکه، هغه مې ورته ولیکل، هغه د بدریې په نامه باندې یادېدل، هغه هم تقریبا یو 200 مخه و، هغه یې هم چاپ کړو، تقریبا یو 2000 جلده بې چاپ کړي هغه کتابونه. او بل وارې بیا یو بل ملا و، هغه ته مې یو کتاب ور ولیکل، هغه هم د شلګر و، د مجموع الصرف په نامه باندې یې باله، هغه تقریبا یو 2000 جلده چاپ کړو. له هغه وروسته بیا ما ډول مال څه دا نورو کتابونه چاپوم، خپله بیا چاپ کړه. بیا ما د خطاطي کتاب شروع کړو،
هغه خطاطي کتاب مې یو زر جلده چاپ کړو، هغه هم ټول ختم شو، شاګردانو ته به مې ورکول، هغو به خطونه ځینې کړل. له هغه بعد بیا ما دا وویل چې راسه یوه دا شی ولیکه چې هم کمیاب ته وي او هم د فایده د دین دنیا فایده هم پکې وي او خلک هم ګټه ځینې واخلي. نو مې فکر وکړ چې قرآن شریف ولیکم. بیا مې وویل چې قرآن شریف خو په هر کور کې شته، هر ځای پیدا کېږي، خو راسه کابلی تفسیر ولیکه. کابلی تفسیر په دغه تر دغه مخکې هم ما په ترجمه باندې له ملایانو چې ویلی و، نو مې هغه یو مخ ولیکول، هغه د ضیاء المدارس ته مې راوړ، ملایانو ته مې ښکاره کړو. هغوی ویل دا خو بهترین کار ده، دا که د سر ته ورسوو موږ به ډېر کوشش سره وکړو، مصرف یې درته پیدا کړو، په شلګرو په نورو ځایو په جوماتو به درسره وګرځو، دا به د چاپ مصرف یې موږ درته پیدا کړو. خو که تا ولیکول نو تقریبا ورې خو د انګریزي سنه وه، په 1990 کې ما دا قرآن شریف شروع کړو. بیا به مې معلمي هم ورسره کوله، له 8 تر 12 بجو به مکتب کې وم. له مکتبه چې به رالم نو اول به مې اودس وکړو او مړی شی چې مې وخوړل او لمونځ به مې کول، ته به مې تفسیر شروع کړو تر مازدیګره. مازدیګر به بیا شاګردان ورې جومات ته راتلو، هغو ته به مې خطاطي کوله. بیا مې ماخستن وروسته بیا لیکل، تقریبا تر 11 بجو به مې د شپې لیکول. نو داسې وبله چې یو مخ به ما له ترجمې او له تفسیره سره 5 ورځې 6 ورځې 2 ورځې به پرې ووتلې، هم ما به لیکول او په د ژمي په وختو کې به مې ډېر لیکول، ځکه چې ورېدې موږ رخصتي وه، له سهاره تر ماخستنه به مې لیکول. زمه یم و یتي به مې ورې، خو دا برقونه نه وو، کیمپ و، دغه د ګاز ډبه به مې راته شروع کړې وه، هغې ته به مې لیکول. ماخستن نه مالې تر 10-11 بجو پورې به مې لیکول او ډېر ښه کیفیت یې لرو، ډېر خوند یې لرو. حتی زه چې دا ما دی شروع کړی د له سهاره تر ماخستنه تر 11 بجو پورې څوک کار وکړي، خامخا په دماغ په سر درد شي کې فرق راځي. دماغ په سر نه ده درد سوی او چې دا وبه مې لیکول راته وکې به مې ښو، ډېر خوند بیا راکړو. نو تقریبا یو 25 سپارې ما په واڼه کې ولیکول، معلمي مې ورسره کوله او دغه تفسیر مې لیکول. بعد له 25 سپارو موږ علي وطن ته رالو، کټواز ته رالو، علي د طالبانو دوره وه، بیا طالبانو سره په مدرسه کې شوم، هغو شاګردانو ته مې خطاطي کوله او درسونه ورته ویل. نو په 1960 کې مې شروع علي سره رالم، یو څو کاله مې علي پرې وتل، خو تقریبا په 88 کې مې سر ته ورساوه، تقریبا 9 کاله 10 کاله پرې راځي. نو تقریبا په 1988 کې د تفسیر شریف تکمیل شو او دغسې دا سیې وي یې هم ډېرې قیمتي سیې وي، سیې وي ځان ته سیې ده. د په هغه وخت کې یې پلیکان سیې بولي، یوه مشواڼۍ به یې په 15-80 کلدارې باندې وه. په دغه مشواڼیو باندې بیا به علماو ویل چې د دین په مسایلو کې څومره رنګ چې سړی استعمال کړي، دغومره هغه د شهید وینو په حساب باندې اجر ولري. نو په هغه هم د ما ډېر زړه و چې تقریبا 80 مشواڼۍ به تمامې سوي په دغه تفسیر شریف باندې. اتې به مو خیر دا خو چې څومره ډېرې تمامېږي د ما فایده ده.